کوم کسان چې کافر شول او د الله له لارې نه منع وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قرآن ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردگار له خوا سر تر پایه حق دی الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړ دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردگار له خوا راغلی دی په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورخي یعنی د هغو د امثال او حال بیانوي نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسو مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیګونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسو هغوی خو وټاکوي هلنو بنديان کلک وتړي له هغه وروسته ستاسو خپل خوخه د چې کېګنه کوي دوی وړیا خوشي کوي او کله دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیه معامله کوي تر هغه پورې چې جنگیالیان خپل وسله وغورځوي دا غدا ستاسو د کولو کار که الله غوښتي وای نو په خپل به له هغونه غچ اخیستی او دا کړنلاره هغه د دې لپاره غوړه کړی ده ترڅو چې تاسو یو د بل په وسیله وازمای او کوم کسان چې د الله په لار کې ووجل شي الله به د هغو عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته نه باسي چې هغو ته د هغه خواله ورپېژندلای دی ای مؤمنانو که تاسو الله سره مرسته وکړي نو هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او تاسو قدمونه به کلک کړي پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت ده او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي ځکه چې هغوی هغه شی بد وګڼي چې الله نازل کړی دی له دې عمل الله د هغو عملونه ضایع کړل دا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه و چې د هغو خلکو عاقبت لیدلای وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي الله پر هغو هلاکت راوست او همدغه سي نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستندوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشته هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړی دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروسته استوګنځای دوزخ دی ای پیغمبره د څومره کلیو خلک داسې تیر شوي دي چې ستاسو کلی له خلکو نه زیات زورورو چې تیو یستلې مونږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅ څوک یې ژغورونکي نه و خنو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل خایسته کړی شوی دی او هغوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان خدای دی چې په هغه کې به ویالي بهیږي د صافرانو بو او ویالي به بهیدون کې وي د داسې شودو چې په خوان کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی ویالي به بهیدون کې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکي وي ویالي به بهیدون کې وي د صافرانو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کې دی شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې او بو وڅکل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنی پیغمبر څه وایي دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولای دی او دوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي فاتح شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلای دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ور باندې راشي د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي
کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصيحت قبلولو څه فرصت باقی پاتې شي. نو ای پیغمبره خو په هیګه چې الله نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه وغواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او خځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسو په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګنځینه هم خبر ده. کوم کسانو چې ایمان راوړی دا هغوی ویل چې کوم صورت ولې نه نازلېږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي. او کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه و نو تا ولیدل چې د کوم کسانو په زړونو کې چې ناروغي و هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خوري شوي وي. خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپل وعده کې ریښتینولي ثابته شوی وای نو د هغو لپاره خوا. اوس آیا له تاسو نه لدینه پرته نور څه هیله کېدای شي چې که په شا واوختلې نو په ځمکه کې به فساد برپا کړي او په خپل منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړي او د خپلوي اړیکې به وشلوي. دوی همغه خلک دي چې الله ور باندې لعنت وکړ او هغوی وړاندې کاڼه کړل. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د حقوق قلفونه وهل شوي دي. حقیقت دا دی کوم کسان چې د هدایت له روخانه کېدونو وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره وګړه کړې ده. همدې عمل دوی د الله د نازل کړي دین بدګنونکو ته وویل چې په دینو چارو کې به موږ ستاسو منو. الله د دوی په دغه پټو خبرو ښه پوهیږي. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرختي د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وي. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس د هغو ټولو عملونه باویزه یعنی ضایع کړل. هغه کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دانګیرل ده چې الله به د هغو د زړونو پټي کینې ښکار نه کړي. کومه غواړو نو موږ به هغوی ته په سترګو دروخیو او د هغو له چیرونو به ته هغوی وپیژني مګر د وینا له اسلوب نه خو به ته ارومرو وپیژني. الله ستاسو ټول په عملونو ډیر ښه خبر ده. موږ به خامخا تاسو په ازموینه کې واچو تر څو چې تاسو حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسو کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه ورسره له هغه چې هغه ته سم لار څرګنده شوی و په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولای بلکې الله به د هغو ټول کړو وړو ضایع کړي. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مباطلوي. شکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل بیا دوی مړ شول په داسې حال کې چې دوی کافرو هغوی خو به هیڅ کله الله نه بخي. نو تاسو به زړه کېږئ او د سولې پیشنهاد مکوئ همدا اوس برلاسي کیدونکي الله ستاسو ملګری دی او هغه به ستاسو عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي. د دنیا دغه ژوند خو یو لوبه او ننداره ده. که تاسو ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسو ته ستاسو اجر درکړي او هغه به ستاسو نه ستاسو شتمني ونه غواړي. که چیرته هغه له تاسو نه ستاسو مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسو به بخیلی وکړي او هغه به تاسو د زړونو کینې را بسیره کړي. وګورئ تاسو ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لار کې مال ولګوي نو له تاسو نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلی کوي او که څوک بخیلی وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلی کوي. الله خو بېنیاز دی او تاسو هغه ته اړ یې. که تاسو مخ واړوي نو الله به تاسو په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به تاسو په څیر نه وي.